د کابل د نوي ښار پروژه چې په 370,000 جریبه ځمکه جوړیږي یا د پروژه چې په 4 فازونو کې ده د لومړي فاز چارې پیل شوي دي. دغه پروژه یو کال وړاندې پرانستل شوې او لومړی فاز یې په 40,000 جریبه ځمکه جوړیږي. فاز اول ساحه 40,000 جریب زمین در بر میگیره و این بخش‌های رهایشی و آپارتمانی ساختمان‌های بلند منزل داره و در این حال تأسیسات عامل منفعه است و این در مجموع شاید کلی فاز اول ممکن است حدود 15 تا 16 سال در بر بگیره. دغه پروژې تطبیق کوونکی شرکت وایي په لومړي فاز په تخمینی ډول 11 میلیارد ډالر لګښت راځي چې په 15 کلونو کې به چارې بشپړې شي. فازی که ما فعلا کار میکنیم شاید در حدود 11 میلیارد دلار هزینه‌اش باشه، ولی در صورت کل پروژه کابل جدید یعنی او آماری که ما همین آمارم که میدیم شاید آمار بسیار دقیق نباشه، نظر به تجربه ما بدیم تا اینکه کمپانی که ما امروز روش کار کردیم اگر بتونیم قرارداد امضا کنیم که از لحاظ حقوقی و از لحاظ اقتصادی و شهری اینا بتونن پروژه کابل جدید یک توجیه اقتصادی داشته باشه. د نوي کابل ښار پروژه د اوسني کابل یو نیم برابره ده چې په دې ښار کې د ښوونځیو پوهنتونونو سربیره زراعتي او صنعتي سیمې هم په نظر کې نیول شوي دي. د نوي کابل ښار په هر فاز کې 250,000 کورنیو لپاره د استوګنې ځایونه په نظر کې هم نیول شوي چې هر کور به په اوږدو اقساطو په خلکو پلورل کیږي. اما پالیسی اصلی ما و دولت هم است که خانه ها ساخته شود، زیرساخت‌ها ساخته شود، خانه ها را به قسط های دراز مدت به مردم داده شود که یک مقداری زمان میبره که وارد این معیار بسازیم. در 6 کاتگوری که ما در نظر گرفتیم خانه های ارزان قیمت و بلند قیمت که یک مقدار امی طرحی از هم زمان میبره. برای فعلا ما یک نمرات در حدود کم میتونیم به مردم دادیم و اما شکل میدیم. اینا خانه ها را فعلا خودشان اعمار میکنن و نقشه را شرکت برشان میده. این نقشه ها از طرف وزارت محترم شهرسازی منظور میشه. په نوي کابل ښار کې به لوړپوړیزې ودانۍ جوړیږي چې هره ودانۍ به له 5 پوړو نیولې تر 12 پوړو پورې به وي. کابل جدید یا شهر جدید کابل بلند منزل‌ها اعمار میشه، یعنی ساختمان های بلند منزل از 5 طبقه تا 32 طبقه اعمار میشه که باز در هر بخشی طراحی شده، سرک‌های 100 متره و 70 متره و 40 متره و 20 متره. بنابراین ما تراکم نفوس سرک ها در نظر گرفته شده و پارک ها و ساحات و تاسیسات عامل منفعه. د کابل د نوي ښار پروژه د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې جوړیږي چې د دې ملي پروژې طرحه د جاپان د جایکا موسیل روري په 2006 کال کې طرحه شوې وه.